د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویاند وایي د هسکې مینې ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر داعش ډلې بهرنیو ځواکونو هوایي او ځمکني بریدونه کړي چې په ترڅ کې 18 داعش وسلوال وژل شوي او نور ټپیان دي. د معلوماتو له مخې په ترسره شویو بریدونو کې د یادې ډلې یو اندازه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم له منځه تللي. د هسکې مینې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د بهرنیو ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې 18 داعش وسلوال وژل شوي دي او نور ټپیان شوي دي. همدارس د خوږیاڼو ولسوالۍ د بربیار په میاګانو سیمه کې پر وسلوالو طالبانو لاسي بم چاودنه کړې چې پکې یو وسلوال طالب وژل شوی او یو بل سخت ټپي شوی دی. د خوږیاڼو ولسوالۍ د بربیار په سیمه کې 2 وسلوالو طالبانو خپل لاسي بم چاودنه کړې چې په ترڅ کې یو تن وژل شوی دی او بل ټپي شوی دی. د یادونې وړ ده چې تېره شپه چپرهار ولسوالۍ ډاګو سیمه کې نامعلومه وسلوالو د حزب الله په نوم یو دیني عالم په ډزو سره وژلی دی.